بسم الله الرحمن الرحیم. دا سیاق درنو لیدونکو سلام، زه عابد احساس یم. د نن بحث کې پر دې مسایلو باندې غږیږو چې د افغانستان او مرکزی اسیا ترمنځ ډیپلوماټیکي او سوداګریزې اړیکې، د اقتصاد محوره سیاست رول او اغیزې، همدارنګه د افغانستان او مرکزی اسیا اړیکې په دې وروستیو کې چې د لسیزو په پرتله باندې په یوه ښه کچه کې قرار لري، د ایران سره او همدارنګه د چین سره. په ټوله کې د افغانستان اړیکې په دې وروستیو کې د سیمې سره د افغانستان اړیکې څومره مهمې دي او د سیمه ییزو اړیکو اهمیت څه دی، افغانستان ته یې ګټې څه دي او افغانانو ته یې ګټې څه دي، دغه سیمه ییزې اړیکې څومره ارزښت لري او د افغانستان راتلونکی او بقا څومره تضمینوي. په دې ټولو مسایلو باندې د مسکو د دولتي پوهنتون د استاد او نړیوالو چارو شنونکي ښاغلي شیر حسن حسن صاحب سره غږیږو. حسن صاحب له مسکو نه را سره په اړیکه کې د حسن صاحب تاسو ته هرکلی وایو. سلامونه احساس صاحب، ستړي مه شئ، ښه وخت ولرئ. حسن صاحب که لږ په لومړیو کې په دې باندې وغږیږئ چې د افغانستان اړیکې په سیمه کې ډیر وخت نه دي وصل شوي، دغه کچې ته نه وي رسېدلی چې اوس دي، او سیمه ییزې اړیکې څومره اهمیت لري. له دې نه وړاندې په لسیزو کې ولې د افغانستان اړیکې د سیمې د هیوادونو سره دغسې وصل نه وي؟ اساسي خبره دا ده چې په تیرو څو لسیزو کې افغانستان د جغرافیایي ښه موقعیت سره چې په کار وه د سیمې د هیوادونو سره ښې هم ډیپلوماتیکي اړیکې او هم اقتصادي اړیکې په داسې سطح کې ولري چې دغه تګ راتګ او یا له یو بل څخه د تېرېدو لارې د دوی په ګټه باندې وکارول شي، هم د افغانستان او هم د سیمې د هیوادونو. ولې په افغانستان کې د اوږدې جګړې او د جګړې په څنګ کې د بلواکۍ له کبله دغه اړیکې ترینګلې وې او د افغانانو په خوښه نه وې. که ستاسې فکر وي، تاسې خو ځوان یاستئ، ولې هغه وخت چې د شوروي قوتونو په افغانستان کې وو، د افغانستان اړیکې د نورو هیوادونو سره د سیمې د هیوادونو په ګډون د نورو هیوادونو سره د هغو مشاورینو په خوښه وي یا د هغو کسانو په خوښه وي چې د افغانستان د هغه وخت حکومت ته مشورې ورکولې او د دغه مشورو نه وتلې دوی نشو کولی چې په ازادانه ډول باندې د سیمې او د نړۍ د هیوادونو سره د امریکې په شمول، د اروپا په شمول او هغه هیوادونه چې د هغه وخت د شوروي اتحاد د سیاست په مقابل کې هلې ځلې کولې چې د هغې په وړاندې باندې دوی خپل سیاست تعیین شي. بیا وروسته په افغانستان کې کورني جنګونه ونښتل او په کورنیو جنګونو کې ټول همسایګان د افغانستان څخه ډارېدل، داسې چې د هغو جنګونو نیابتونه به د هغو جګړه مارو نیابتونه به زموږ ګاونډیانو ته هم رشد وکړي. نو اړیکې سمې نه وې، سرحدونه بند وو، تګ راتګ بند وو، هم د امنیتي ستونزو له کبله او هم د نورو داسې ستونزو له کبله چې هیوادونه یې کله کله د جنګ په صحنه کې باید مراعات کړي. په وروستیو کلونو کې په دغه دوه لسیزو کې 2010 کال پورې د 2020 کال پورې بالکل موږ د دې شاهدان وو چې غربیان او د ناټو خلک هلته واکمن وو او د هغوی د واک په قلمرو کې یا د هغوی د واک تر چتر لاندې په افغانستان کې افغانانو له بده مرغه دا واک نه درلوده چې یا د چین سره یا له روسیې سره یا له ایران سره یا له د مرکزي اسیا له نورو هیوادونو سره او حتی له هند سره داسې اړیکې جوړې کړي چې هغه د افغانانو په واک کې وي. په 2006 کال زه فکر کوم زه په چین کې وم، زه چین ته تګ راتګ لرم او په فکر کوم 2006 کال و، د چین په یو ښار کې ورونچي نومیږي، هلته افغانانو د افغانستان د استقلال کلیزه نیولې وه او دې کلیزې ته د پیکین څخه د افغانستان سفارت سفیر هم را دعوت کړی و. په هغه وخت کې
داسې یو ښه نوم و، خو مجددي تخلص کاوه. یو سړی و په چین کې د افغانستان سفیر و، نو د ده سره په یو میز کې په خصوصي مجلس کې اخته شو. د سره هم د استقلال مبارکي مو وکړله او د ده نه توضیحات غوښتل چې د چین رول دلته څه شی دی. ده نو په هغه خصوصی مجلس که موږ ته ویل چې کدام استقلال برادر، یعنی 6 ماه میشه که در اینجا کمکایی که چین با افغانستان وعده کرده بود، 6 ماه میشود که چین برای ما گفته که کمکان تیار است و تیاره هم تیار است که کمکا را انتقال کنه با افغانستان. افغانستان علی اجازه نداره. قلمرو هوایی افغانستان در دست امریکایی است و امریکایی اجازه نمیده که تیاره چین بره و با میدان هوایی کابل بشینه و کمکا را برسانه. یعنی تر دغه اندازې پورې چې د یو هیواد واک د بلی او نشي کولای د همسایګانو سره خپل اړیکې جوړې کړي چې همسایګان د دوی سره هغه اقتصادي مرستې چې دوی غواړي وي کی لدې معلومیږي چې نور واک خو بالکل نشي کولای چې د افغانان ولري. که د اقتصادي مرستو د شریکولو واک نه لري نو سیاسي اړیکې خو بالکل نشي جوړولای. اوس په دغه 4-5 کلونو کې چې امریکایان او بهرانیان وتلي دي، زما فکر دا دی، خدای دې وکړي چې زه غلط نشم، ما دا خبره څو ځل کړې ده چې خدای دې وکړي چې زه غلط نشم، خو په اوسني واک کې که طالبان او دا اوسني واکداران سمې فیصلې کوي که بدې فیصلې کوي، ښه خبره په دې کې ده چې زه فکر کوم چې دا خپله کوي. نو د خپلو فیصلو پر رڼا کې دا خلک د تاجکستان سره هم، د ازبکستان او د قرغیزستان او د روسیې او د چین او ماچین او د ایران سره هم اړیکې جوړول دا د دوی د واک خبره ده. کوم بهرنی ورته نه وایي. خدای دې وکړي چې دا زما خبره سمه وي، رښتیا وي، او زه فکر کوم چې دا رښتیا ده. نو له دې کبله اړیکې سمې جوړې شوې دي. ترکمنستان هم علاقه لري، اړیکو سره تګ و راتګ لري، آزاده. ازبکستان هم داسې دی، تاجکستان هم داسې دی، قرغیزستان او ترکمنستان هم قزاقستان هم داسې دی. د روسیې تګ و راتګ هم شروع دی. تاسې وینئ چې روسیه یوازینی هېواد دی چې طالبان د اوسنی حاکمیت یې په رسمیت پېژندلی دی. چین کې سفارت فعال دی، د چین خلک راځي، پروژې فعال دي، سرمایه گذاري کوي، تګ راتګ کوي. د ایران مناسبات هم دغسې دي، په ایران کې سفارت فعال دی، په کابل کې د ایران او د چین او د روسیې او د دې هېوادونو سفارتونه فعال دي. دا خپله د دې معنا لري چې دا د اوسني حاکمیت سیمه ییزه پالیسي او بلکې نړیواله پالیسي په ځای ده، سمه ده، جوړه ده، درسته ده. همدغسې باید وي چې افغانستان د یو هېواد په لمن کې ورونه لیږي. ولې ځینې ستونزې شته چې په هغې باندې به وروسته حتما په هغې خبرې وکړو، مګر څه چې په اړیکو پورې اړه لري، په سیمه ییزو او نړیوالو اړیکو پورې ما ته ښې ښکاري. مننه حسن صاحب، ښه خبرو ته مو اشاره وکړه. همدغه خپلواکه ډیپلوماسي، همدغه خپلواکي اړیکې، خپلواکي پرېکړې چې څنګه تاسو یادونه وکړله، څومره د هیوادونو د پرمختګ، د هیوادونو د جوړېدو، د نورو هیوادونو سره د هغوی د اړیکو د هغوی بنیاد جوړوي؟ ګورئ، افغانستان له نیکه مرغه په داسې سیمه کې پروت دی چې د دې سیمې څخه د خلکو لارې تیریږي، د هیوادونو لارې تیریږي، هم تجارتي، هم سیاسي او هم دغسې لارې چې افغانستان همغه د اسیا زړه دی او په قرنونو پخوا د دې نه کاروانونه تیر شوي دي او دا لاره د منځنۍ اسیا او د جنوبي اسیا او د شرق او د غرب د تړون لاره وه، او له بده مرغه په وروستیو 50 کلونو کې دا لاره داسې شوې ده، دغه موقعیت داسې شوی دی چې د افغانستان په ضرر تمام شوی دی. د دې ځای نه اشغالګرو ابرقدرتونو استفاده کړې ده او افغانستان باندې داسې قبضه کړې ده چې همسایګان له هغې څخه وډار شي او ښې اړیکې ورسره ونه لري. اوس دغه موقعیت ته د دې زمینه مساعده شوې ده چې همسایګان زموږ د خاورې نه، زموږ د موقعیت نه، زموږ د هغه
هغه شتمنیو څخه برخوردار شي چې موږ یې لرو. هغه شتمنۍ تر ټولو مهمه جغرافیه ده. دا جغرافیه منځنۍ اسیا او جنوبي اسیا سره تړي. دا جغرافیه چین او شرقي اسیا د منځني ختیځ سره تړي. د عربو تر خلیج پورې او تر مصر پورې او تر ترکیه پورې دغه ټول پراته هیوادونه او خاورې په دې کې زینف دي چې د چین سره د افغانستان له لارې وتړل شي. هند، دغه پاکستان په شمول هند، بنگلاديش، اندونیزیا او نور د جنوبي اسیا هیوادونه علاقه لري چې خپل تولیدات منځنۍ اسیا ته ورسوي او د منځنۍ اسیا څخه د کاسا زر په شمول باندې د نل د لیکي په د غازو د نل لیکي په شمول باندې د انرژي او د نورو هغو تولیداتو او خامو موادو د ترلاسه کولو لپاره لاره پرانیستي. د ټاپي پروژه همدغسې ده، د ترانس افغان د ریل خط همدغسې ده. دغه زموږ هیواد د دوی د ترمن د تړون لاره ده، دا پل دی او دا پل د ټولو په ګټه دی، هم د افغانانو په ګټه دی. د دغه ترانزیت څخه افغانان په میلیونونو په میلیارډونو ډالر ګټه اخیستلی شي. افغانستان خاوره خپله هم د هغو موادو نه چې د جنوب نه شمال ته او د شمال نه جنوب ته، د شرق نه غرب ته او د غرب نه شرق ته ځي، د ترانزیت نه په غیر د دغه خپله یو مصروفیت دی، یو کاریابي ده، یو داسې موقعیت دی چې افغانان پکې مشغولیږي او له فقر څخه د افغانستان د وتلو لاره ده. او همدارنګه د همسایګانو د شمال او جنوب د شرق او غرب ترمنځ د هغوی په نفع لویه خبره ده که په افغانستان داسې وکارول شي. حسن صاحب، یو مهمه مسله کوم فکر چې په افغانستان کې دی چې د سیمې د هیوادونو سره د افغانستان وصل یوه اړتیا ده، د چین په غوښتنه او د هغوی د تقاضاو له مخې په ډیر کم اقتصاد باندې اسلامي امارت د واخان کوریډور پورې سړک تیر کړ. همدارنګه د ازبکستان سره اړیکې پراخ شو. د مرکزي اسیا سره اوس د افغانستان سوداګریزې اړیکې تر 3 میلیارډ ډالرو پورې رسیدلي دي چې دا ډیر یو لوړ رقم دی. او همدارنګه ډیپلوماټیکي اړیکې د دغه هیوادونو سفارتونه په افغانستان کې خلاص دي. د وزیرانو، د بهرنیو چارو د وزیرانو، د ولسمشر د ځانګړو استازو او همدارنګه د سوداګرۍ د وزیرانو د دوی ترمنځ تګ راتګ روان دی. هیئتونه ځي غونډو کې د اسلامي امارت غړو ګډون وکړو. هلته په هغه هیوادونو کې مثلا په روسیه کې، په مرکزي اسیا هیوادونو کې د افغانستان په اړه باندې نظر څومره تغییر شوی دی، څومره خلکو ډاډ ترلاسه کړی دی د دغه خپلواکو فیصلو او د پریکړو په اساس باندې، په بنیاد باندې، دلته د ثبات په بنیاد باندې، د پانګونې لپاره د سهولتونو په بنیاد باندې، همدارنګه د تجارتي اړیکو د پراختیا په بنیاد باندې. هلته نظرونه څه دي؟ د افغانستان په اړه باندې فکر څه دی؟ ډېر کم وخت کېږي چې د مخه روسیه کې هم او حد اقل په چین کې چې زه ورسره اړیکې لرم، تګ راتګ لرم، زما په یادېږي چې په روسیه کې به کوم یو څوک چې به حد اقل د هویت به د پښتون په نامه باندې پیژندل کېده، نو حتما به دا خبره کوله چې طالب چین ته زه تللی یم. په چین کې چې به زه کله په میدان کې ښکته کېدلم، نو پاسپورټ کې زما نشته دی چې افغانستان د زیږېدو ځای. نو ما ته به یې غږ کوو چې لادن لادن لادن. ما خو ورته دا ویل چې لادن نو څوک دی، زه خو افغان یم. یعنې لادن یې په طالبانو پورې تړله او طالبان یې په پښتنو پورې تړل او پښتانه یې بیا ټول افغانان بلل. له نیک هماغه څو کاله کېږي چې دغه تصویر بدل شوی دی. هغه وحشت او ډار او کرکه چې د طالب په نامه باندې د افغان څخه موجوده وه، هغه کم شوی دی. تاسې وینئ چې طالبان د خپلو لونګیو، څادرونو، ډامو سره او د لباس سره کته پورته کېږي، راځي دلته مسکو ته هم په غونډو کې شرکت کوي او خبرې کوي، بیانیه ورکوي، اطمینان ورکوي دغه خلکو ته چې موږ هغه څوک نه یو چې تاسې ته در پېژندل شوي وو. موږ په خپل هیواد پورې دننه محدود خلک یو او د خپل هیواد نه بهر زموږ د چا سره کار نشته دی چې هغه سطر کوي، نیک کوي، مکتب وایي، لوڅ ګرځي، په سطر کې ګرځي. دا د دوی خپل کار دی.
ما یو سوالونه بالکل د دوی په وړاندې موجود دي چې ما تاسو ته عرض وکړ، هغې ته به ممکن راشو. ولې اوس دپاره هغه تصویر او انځور د طالب په وړاندې بدل شوی دی چې هم په چین کې ته خلک ډارېدل، هم په ازبکستان او تاجکستان کې ته خلک ډارېدل، هم په روسیه کې ته خلک ډارېدل. اروپایان خو لا تر اوسه پورې ډارېږي. هدف مې په ټوله کې د افغانستان سره د سیاستونو، ډیپلوماسۍ، د اړیکو د پراختیا، د سیمه ییزو اړیکو د جوړولو، د افغانستان سره د یو دولت په توګه، د یو هیواد په توګه، د یو گاونډي په توګه، د یو سیمې د هیواد په توګه، د یو مهم هیواد په توګه چې هغه مهم جیوپولیټیک او ستراتیژیک موقعیت لري، د دغسې یو هیواد په توګه باندې، د هغې نه د اطمینان په توګه باندې، د ډاډ په توګه باندې په سیاسي کچه باندې نظریات څه ډول دي؟ ګوره احسان صاحب، خبره دا ده چې دا اطمینان لا تر اوسه پورې ټولو نه دی حاصل کړی. له بده مرغه د ټولو هغو روابطو سره چې لري د افغانستان د اوسني حاکمیت استازي ځي او راځي، او په کنفرانسونو کې ما مخکې عرض وکړ چې برخه اخلي، په غونډو کې برخه اخلي، په تړونونو کوي، هیاتونه ځي منځنۍ اسیا هیوادونو ته هم، د چین او تر بل ځای پورې هم. دغه اوس په ترکیه کې بیا د طالبانو او د پاکستان د استازو ترمنځ د خبرو دپاره یو دغه جوړ شوی دی، پرون یې اعلان وکړ. یعنې تګ راتګ کوي، او دا د افغانستان دپاره ځکه یو مثبت ګام دی چې دغه هیوادونه افغانستان ته د یو داسې هیواد په سترګه باندې ګوري چې واک یې خپل دی. دا واک یې که ښه دی که بد دی، خو واک یې خپل دی، او د مناسباتو د جوړولو دپاره د چا اجازې ته منتظر نه دي، نه د شرقیانو، نه د غربیانو، نه د ابرقدرتونو. او دا واک داسې چلوي چې دوی په دې باندې باوري دي چې په افغانستان کې به داسې یو ابرقدرت ته ځای باید ورنکړل شي، یا داسې یو نیابت ته ځای باید ورنکړل شي چې هغه د یو ابرقدرت په ګټه باندې د بل سره دښمني وي. یا مثلا د روسیې په طرفدارۍ باندې دونه دوستي وکړي چې په افغانستان کې د امریکایانو ځای ورک شي، یا د چینایانو ځای ورک شي، یا د چین سره د دوستۍ یا د هند سره د دوستۍ په نامه دونه نږدې شي او غېږې سره ورکړي چې په هغې کې بیا د روسیې ځای ورک شي، یا د چین او د هند ځای ورک شي. همداسې نو دا اطمینان لري. مګر تاسې وینئ چې په نړۍ کې په د 5 کالو په اوږدو کې یوازې یو هیواد دی، روسیه، چې طالبان او اوسنی حاکمیت په رسمیت پېژندلی. دا خپله د دې معنا لري چې لا تر اوسه پورې ټول په دې باور نه دي چې افغانستان د داسې یو چا په لاس کې دی چې د خطرونو نه خلاص. یعنې دوی په دې ډارېږي چې د افغانستان دغه ډول انزوا لکه دا اوس چې ورسره مخ ده، دا د دې امکانات برابروي چې سبا ته داسې نیابتونه جوړ شي، د ابرقدرتونو لخوا تطمیع شي، تمویل شي، پیسې او وسلې ورکړل شي، او دغه اوسنی حالت چې دی دا ویجاړ شي، دا له منځه لاړ شي. دغه ګواښونه د پاکستان لخوا هم شته دی، دا ګواښونه د امریکې لخوا هم شته دی، دا ګواښونه د برطانیې او د غربي هیوادونو چې اصلا غواړي په افغانستان کې داسې یوه ځاله جوړه کړي چې هغه ځاله بیا د خپلو هغو هدفونو په وړاندې وکاروي چې په سیمه کې لري. تاسې به د ټرمپ پر اوسنۍ خبرې اورېدلي چې دی وایي چې موږ پښیمانه یو په دې خبره باندې چې موږ بګرام د لاسه ورکړی دی. موږ به کوشش وکړو چې بګرام بېرته ترلاسه کړو، ځکه چې د بګرام څخه چین ډېر ښه کنټرولېږي. دغه دونه سپین سترګي ده چې د یوې خوا نه خو په ډیپلوماتیک رسم کې څوک دا خبره نه کوي چې بګرام موږ د دې لپاره نیسو چې چین ته کنټرول کړو. دی داسې فکر کوي چې چین لاس تړلی ناست دی او دی به د بګرام نه چین کنټرولوي، او یا بګرام داسې بې خاونده ځمکه ده چې دی به ځي او هلته به دغه کوي. لنډه دا چې زما عرض دا دی چې هیوادونه لا تر اوسه پورې له هغه ګواښونو څخه مطمئن نه دي چې افغانستان ته متوجه دي، او له بده مرغه افغانستان په داسې موقعیت کې نه دی چې د دغه ګواښونو هغسې ځواب ووایي لکه څنګه چې لازمه ده.
استاد محترم، ستاسو مخکینیو خبرو کې یو څه واضح شو چې هغه نړیوالې لوبې دي، نړیوال رقابتونه دي او همدغسې هیوادونه ملحوظات لري. خو په کابل کې د ازبکستان، د ایران، د قزاقستان، د روسیې، د چین د ټولو سفارتونه خلاص دي او په لوړه کچه باندې په ډیپلوماټیکي اړیکې هم روانې دي. دا ملحوظات به وي چې په رسمیت باندې افغانستان وپېژندل شي ونه پېژندل شي، هیوادونه به دا ملحوظات حتماً لري او دا خبره هم واضح ده چې تر اوسه پورې لا افغانستان هغه ملګرتیا د چا سره نه ده کړې چې هغوی هغه خپلو ملګرو هیوادونو له یا هغوی سره چې ګټې مشترکې وي یا هغوی سره چې ډیپلوماټیکي، سیاسي او یا اقتصادي او یا نور تړاوونه ولري. دا یو واضح خبره ده او په دې باندې خو بالا تحلیلونه هم ډېر زیات پې شوي دي او موږ او تاسو د دې شاهدان یو هره ورځ یې ګورو. دا شیان به هم کېږي او دا ثابتېده به هم وخت غواړي چې افغانستان دا ځان ثابت کړي. خو اصلي موضوع نه چې لرې ولاړ نه شو، د سیمې اړیکې په سیمه کې د افغانستان بیرته د اړیکو احیا کول، سیمه ییزې اړیکې جوړول، د ټولو هیوادونو سره اړیکې جوړول زموږ د پاره څومره مهمې دي، ځکه پخوا په افغانستان د یو سرچینې پورې تړلې وه، د افغانستان سوداګري به د یو سرچینې پورې تړلې وه، د افغانستان منطقوي اړیکې به د یو سرچینې پورې تړلې وي چې هغه به د نورو 20 سرچینو نه د افغانستان په نوم باندې امکانات ترلاسه کول، پروژې به یې ترلاسه کولې. اوس د سیمه ییزو اړیکو اهمیت د افغانستان د پاره څومره مهم دی، څومره ارزښت لري، په دې کې د افغانستان څومره ګټې دي، په دې کې افغانستان څومره فرصتونه لري د راتلونکي دپاره، د سوداګرۍ دپاره، د ګټو وټو دپاره. څنګه چې تاسو څو سترو پروژو نومونه واخیسته، د دغسې سترو پروژو د تطبیق دپاره د مشترک المنافع هیوادونو په توګه باندې په دغه منطقه کې د یو ژوند کولو په توګه باندې او څنګه د یو مشترک المنافع ولسونو په توګه باندې موږ په دې سیمه کې ژوند وکړو، په دې کې د سیمې د هیوادونو سره د اړیکو هغه رول او اهمیت څومره ګڼئ؟ ډېر لوړ دی، ډېر لوړ دی. ګورئ، افغانستان له نیکه مرغه دغسې یوه جغرافیه ده، دغسې یو قلمرو دی چې لا تر اوسه پورې لاس نه دی خوړلی. مثلا د افغانستان منابع چې طبیعي منابع دي او د ځمکې لاندې ذخیرې دي، د تیلو په شمول، د ګازو په شمول، د وسپنې په شمول، د ډبرو د سکرو په شمول، د قیمتي کاڼو په شمول، د طلاو په شمول، د یورانیمو په شمول، د هغه ځینو نورو موادو په شمول چې هغه په اوسني تخنیک کې خصوصا د چین دپاره بیخي زیات ارزښت لري، چې هغه په دغه اوسنیو تخنیک کې د بټریو د جوړولو په تخنیک کې دا کاروي. او افغانستان د دغسې طبیعي منابعو یوه لویه لاس ناخوړلې ذخیره ده. دا یوه خبره. افغانستان ډېرې زیاتې اوبه لري او دونه بارانونه پکې کېږي چې که د دا بارانونو اوبه ضایع نه شي او دا ذخیره شي او د انرژۍ په تولید کې او د افغانستان د ځمکو په خړوبولو کې د دې څخه کار واخیستل شي، زه باور لرم چې د افغانستان همدغه کمې مځکې چې دي، چې اکثره یې غرنی هېواد دی او کمې ځمکې آبادې لري، خو ځمکې دونه حاصلخیزې دي، اقلیم یې دونه مساعد دی او دونه دغه ته جوړ دی، د مختلفو سیمو اقلیم یې دې ته جوړ دی چې د وریجو نه نیولې د غنمو پورې، د جوارو پورې، د میوو پورې، د نورو د خرماو پورې، د نورو د مالټو، سنترو، زیتونو او انګورو، انارو، تر بیخي ډېرو میوو پورې. دغسې یوه جغرافیه ده چې سیمه له دې څخه تغذیه کېدی شي. افغانستان خلاصه کې د افغانستان برق که چېرته د اوبو برق چې په نړۍ کې تر ټولو ارزانه او بې خطره برق دی، نه محیط چټلی او نه د اټوم د انرژۍ باندې خطر لري. که د افغانستان د اوبو څخه دا استفاده وشي، دغه برق همدغه زموږ نااهله همسایه
او ګاونډي پاکستان ته هم موږ برخه ورکولی شو، د ایران سره هم د انرژۍ مرسته کولی شو، د داسې نورو هیوادونو سره چې د انرژۍ منابع یا برق دی یا ګاز دی او یا ډبرو سکاره دی او یا نور دغه برق دی، حرارتي برق دی، د هغې سره د اوبو د برق مرسته کولی شو او داسې نور. له دې کبله افغانستان د سیمې لپاره ګټور دی او سیمه د افغانستان دا اوس د دغه ټولو پروژو چې دا ما یادونه وکړله، د وړو بندونو نه شروع د سړکونو د جوړولو پورې، د لارو، د ډګرونو، د هوایي میدانونو، د داسې کانالونو لکه پشتیپیز کانال، د داسې کانالونو د جوړولو، د دې ټولو وس له بده مرغه افغانستان خپله نه لري. ډېر محدود دغسې پانګوال دي لکه میرویس عزیزي چې دې ته تیار دی چې راشي په افغانستان کې داسې سرمایه ګذاري وکړي چې هغه په درد باندې وکړي. سرمایه ګذاران به نور یي، رای به شي، څوک به کور جوړ کړي، څوک به یو کوچنی مکتب جوړ کړي، څوک به، دا هم ډېره ښه خبره ده. ولې د غټې سرمایه افغانان یا د غټې پانګې افغانان کم دي. دا دې ته ضرورت لري چې سیمه د دې جرأت پیدا کړي او د دې شوق پیدا کړي چې راشي او افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، د افغانستان دغه پټه خزانه راوباسي، په کار یې واچوي چې هم یې افغانانو ته ګټه ورسېږي او هم یې دوی ته په ګټه ورسېږي. ګورئ چین سړکونه جوړوي، دا سړکونه مفت نه جوړوي، د دې سړکونو یو معینه مالیه دوی ته ورځي، په خپل داخل کې چې جوړوي هغه سړکونه باندې چې موټر ځي او راځي هغه د دوی نه ټاکس اخلي او دغه که همدغه رواج په افغانستان کې هم وشي، د همدغه چین مرستې وغوښتل شي، د سالنګ د تونل په عوض باندې 2-3 تونلونه په همدغه دغه کې جوړ شي، په همدغه هندوکش کې جوړ شي او د شمال او جنوب د ترمنځ باندې لارې اسانې شي، زه باور لرم. او چین د تونلونو په جوړولو کې دومره ماهر او دومره قوي هیواد دی چې هلته که تاسې تللي یاست یو لیدلي مې هره تپه له منځه نه وړي، سړک چې پکې تېروي په سړک کې په تپه کې تونل وي او تپه په ځای باندې پاتې کېږي، پاتې خو لا غار او داسې نور ځایونه. له دې کبله د لارو په جوړولو کې هم او د انرژۍ د نورو منابعو، مثلا د دغه د لمر د برق د جوړولو په ساحه کې او داسې نور چین تر ټولو زیات دی، یا مثلا د بادي ژرندو د جوړولو په ساحه کې چین تر ټولو د مخه دی. هند همدارنګه په زراعت کې ډېر پرمختللي پروژې موږ ته راولي. په کندهار کې ما زه د دې خبرې شاهد یم چې څونه ښه پروژه ده د زراعتي پرمختګ دپاره، ښوونځی او پوهنځی هم لري او یو زراعتي فارم لري. په هر صورت د سیمې د هیوادونو سرمایه او د هغوی د کارپوهانو مرسته، فني مرسته چې افغانستان سره کوي، مرسته خو دې معنا لري چې دی راشي او بې بدیله کار وکړي، قطعا دې بې بدیله کار نه کوي، ری دې شي سرمایه ګذاري دې وکړي، د دې سرمایه ګذارۍ نه هغوی هم ځنې ښه کېږي، ګټه ځنې اخلي او افغانستان ته هم پاتې کېږي. زه خپله دلته زما یو دوست همسایه مې دی، په دا تېره 2 هفتې مخکې ما ته ویل چې زموږ یو دغه دی لکه چې غواړي چې افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي، که تا هلته څوک پېژنې؟ ما ورته ویل چې زه هېڅوک هم نه پېژنم، زه تاسې کولی شم د سفارت د خلکو سره معرفي کړم او زه کولی شم چې هلته په اطاق تجارت کې یو څو دوستان لرم، د هغوی سره معرفي کړم. که تاسې غواړئ په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړئ، زه په دولت کې څوک نه پېژنم، په سفارت کې پېژنم او هلته یې پېژنم په اطاق تجارت. مهرباني وکړئ لاړ شئ، دا ډېره ښه خبره ده چې تاسې لاړ شئ او په ډېر جرأت باندې په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړئ. ولې دا خبره یو قانوني اطمینان ته ضرورت لري، یو قانوني ثبات ته ضرورت لري چې له بده مرغه ډېر خلک دا ډارېږي چې زموږ سرمایه به هلته څنګه شي، څونه مالی باندې راځي، څونه به زموږ سرمایه به څنګه ور انتقال شي، هلته موږ به څنګه وکولی شو چې د بهر سره د تګ راتګ خبره وکړو. د افغانستان بانکي سیستم سویفټ نه لري، د افغانستان ته خارج ته پیسې او د خارج نه افغانستان ته پیسې نه انتقالي. دا خپل هغه ستونزې دي چې افغانستان لا تر اوسه پورې په داسې یو انزوا کې دی چې بهرني پانګوال نشي کولی په افغانستان کې سرمایه ګذاري وکړي او دا په هغه سیاسي سټیج پورې اړه لري، په هغه سیاسي موقعیت پورې اړه لري چې افغانستان لا تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو تر همدغه مسایل لا د همغه پخوانیو
چې تاسو یادونه وکړله چې افغانستان یې نه پرېښودلو چې په سیمه کې اړیکې جوړې کړي، سیمه ییز مشارکت رامنځته شي، دغه ظرفیتونه، دغه امکانات چې دلته دي د دې نه سیمه استفاده وکړي، په ګډه استفاده وشي، په مشترک ډول باندې د هیوادونو هغه اقتصاد په وده وکړي. اوس هم د همغې تاثیرات بولئ، د همغې تاثیرات اوس هم بولئ او که نه افغانان هڅه کوي، کوشش کوي، لګیا دي اوس هم د همغه پخوانیو تاثیرات بولئ یا همغه د پخوانیو ستراتیژیو تاثیرات بولئ او که نه لا دغه هیوادونو کې دا ویره موجود ده؟ احساس صاحب روښانه به غږیږو سره د دې چې زه پوهېږم چې ځینې انتقادونه چې څوک یې کوي کله کله هم چارواکي ورباندې خفه کېږي او هم په بهر نړۍ کې داسې فکر کوي چې موږ د چا د مخنیوي لپاره کار کوو یا د چا بد وایو. امریکایان به حتما داسې فکر کوي یا مثلا نور هیوادونه چې زمون خبرې پېښې نه لګي ممکن داسې تصور وکړي او دغه وکړي. دا چا کار خپل دی، ولې چون دا هیواد زموږ هیواد دی او ګټې غواړو. نړیوالو ته دا وویو چې د دې سره داسې ګزاره پکار ده چې ګټه تا ته هم در ورسېږي او افغانانو ته هم ورسېږي. ستاسې سوال چې تاسو وویل چې د دې علتونه اوس هم په هغې کې موجود دي چې برقدرتونو نه غوښتل چې زموږ سیمه ییزې اړیکې جوړې شي او واک د دوی په لاس کې په اصطلاح دا اوس هم د هغوی ته رام وکړو او د هغوی څخه اجازه وغواړو او هغه اجازه راکړي یا رانه کړي. خبره بالکل صحیح، مګر تر ټولو میره خبره دا ده چې په افغانستان کې سیمه ییزو اړیکو لپاره د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت تلاش بالکل ښه دی، بالکل فعال دی او تګ راتګ دپاره د سیاست د روښانه کولو او څرګندولو دپاره، نورو ته د اطمینان د ورکولو دپاره زه ګورم چې متقي او د مامورین هغه کې ډیپلوماتان دي او که نور سیاسي چارواکي دي هر وخت کوشش کوي. حتی د نه یوازې د خارجه وزارت، دلته چې ملا یعقوب راغلی و بالکل په ډېر وضاحت په دغه د امنیتي چارو په مجلس کې ټولو ته د اطمینان ورکړي چې وروره زموږ هیواد چاته د خطر خبره نه ده، ولې بل څوک دې هم زموږ څخه دا توقع نه لري چې موږ به داسې چارې وکړو چې هغه راته دیکتي. موږ د چا د دیکتې دپاره نه یو او موږ افغانان یو، خپلې ګټې راته مهمې دي. تاسې به په میدان وایي کې کابل په هوایي ډګر کې چې کله دا د طیارې نه ښکته شو او هغه خبرې وکړلې چې موږ هر قرارداد چې کوو د چا په ضد یې نه کوو، موږ د خپل هیواد د حریم څخه د دفاع لپاره د هر چا سره کوو غواړو قرارداد کولی شو، د هغې نه مرسته غوښتلی شو او خپل هیواد باید وساتو. ولې ځینې کارونه شته دی او هغه کارونه د افغانستان په داخلي سیاست کې دي چې افغانستان یې د انزوا سره مخامخ کړی دی. ګورئ، ما تاسو ته مخکې عرض وکړ چې روسیه بیخي ډیر متحدین لري. دا تېره ورځ په روسیه کې اقتصادي فورم و د روسیې په پیټرزبورګ کې د 140 هیوادونو د امریکې په شمول د جرمني او د انګلستان او د نورو هیوادونو په شمول چارواکي راغلي. چارواکي البته دولتي نه، داسې چې سرمایه لري، داسې چې بانکونه دي، داسې چې مثلا شرکتونه دي راغلي وو، هلته خپل شرکت یې وکړ. د هغوی شرکتونه دلته دي، د روسیې شرکتونه هلته دي. زما هدف دا دی چې دغه هیوادونه د روسیې په تقلید باندې ولې نه غواړي چې افغانستان په رسمیت وپېژني. علت یې دا دی چې په افغانستان کې خپله دننه ځینې نیمګړتیاوې موجودې دي چې هغه نیمګړتیاو په وجود کې دغه هیوادونه د دې جرأت نه کوي چې د افغانستان اوسنی حاکمیت په رسمیت باندې وپېژني. ګورئ، که نه وی نو قزاقستان خو بالکل د روسیې داسې ملګری لکه دوه ورونه، چین خو د روسیې داسې ملګری لکه دوه ورونه، ایران خو د روسیې داسې ملګری دی لکه څنګه، او که د روسیې ملګری یې که نه یي، د امریکې له قصده به یې دا کار کړی وی چې اوسنی حاکمیت یې په رسمیت باندې وپېژني. ولې له بده مرګه ځینې کارونه داسې دي چې مخه د دې نیولې ده چې د افغانستان حاکمیت په رسمیت باندې وپېژندل شي. موږ چې د بشر د خبره کوو، داسې راته وایي چې د بشر حقوق خو هغه د امریکایانو هم نقض کړي دي، د اسرایلو هم نقض کړي دي. یو قزاق یې داسې کار وکړ، په ایران کې بمباري وکړله،
مثلا په پلاني ځای کې داسې وکړل ته حکومتونه چپا کړل ته نظامونه چپا کړل بالکل یې منم په هغه زورور دي موږ کمزوري یو روسیا کې یو متل دی چې قانون د کمزوري لپاره جوړیږي زورور د قانون دغه نه وزي د جال نه وزي دا رښتیا ده ځینې قوانین به ځینې اصول به امریکایان نه مراته دا د بشر حقوق دي چې امریکایان په دغه ورننوتل جاسوسي شبکې ورننوتل د وینزویلا رئیس جمهور په خوب کې لاسونه په کې او تور وتړل راويست وسالته بندي دي دا د بشر حقوق دي نه دا د بشر حقوق دي په افغانستان باندې راغلل هر ګیروت چې په لیدل خصوصا چې په پښتو به خبرې کولې طالب ته په یا به بګراوند ته لګي یا به ګوانتانامو ته لګي او په دې کې ډیپلوماټان هم پرې نه کړل په پاکستان کې د افغانستان سفیر ملا صاحب ضعیف خپل کور ډیپلوماټیک په څپلاکو کې راويست دا د بشر حقوق دي دا د بشر حقوق دي چې په ایران باندې حمله وکړه ته مکتب له بمبار کې په سونو انجونی التالکان او جودي اطفال کې شهیدان کړل دا د بشر دا بالکل صحیح ده خو دا هم د بشر حقوق نه دي چې تا 15 کال کېږي د افغانستان انجونی دي د سبق نه منې کړی دي او تا خزه د کار نه منې کړی دي دوی رزق ته ضرورت لري دوی تحصیل ته ضرورت لري دوی افغانستان دوی ته ضرورت لري دوی انسانان دي او دغه انسانانو حق باید وتورکل شي کار د کار اهل ته وسپارل شي مولا په شفاخانه کې مقررول مولا په ژورنالیزم کې مقررول مولا په محکمه کې مقررول او مولا په هر ځای کې مقررول مولا په پوهنتون کې مقررول دا کار د اهل کار ته نسپارل دي زه غواړم چې دا خبره دوی ته ورسیږي چې زه غواړم چې دا حاکمیت د شي نشي چې بل څوک راشي په دې باندې بیا کودتاو کې یا بیا تیاری راشي د بمبار کې دوی څوک وترتي څوک ملشي څوک بنديان شي بیا یو بل څوک راغلی بیا کې حاکمانی بیا به نظام د سره زه نه غواړم چې دا کار وشي زه غواړم چې د همدغه حاکمیت په وجود کې داسې اصلاحات راشي چې موږ له انزوا څخه ووځو زموږ هیواد جهان شمول شي زموږ نمائندګي په ملګرو ملتونو کې همي زموږ نمائندګي د اسلامي همکاریو د سازمان کې همي زموږ نمائندګي د شانګهای د همکارۍ په سازمان کې همي په حتی په بریکس کې همي په سیمایي نورو سازمانونو کې همي موږ یو سیال هیواد شو دا وخت دی چې موږ د ملګرو ملتونو منشور ومنو او ملګری ملتونه موږ دغه بندیزونو څخه خلاص کړي چې اوس په موږ باندې دي بانک مو کار نه کوي ډیپلوماسي مو کار نه کوي چارواکي مو د سفرونو نه بندي او بس دغه توره د امریکا په لاس کې د هر کله چې زموږ په سر راو گزار کی زموږ مرای پرې کولې شي لبدمر حسن صاحب څه فکر کوئ چې سیمایز وصل د سیمې سره تړل په افغانستان کې د سیمې د هیوادونو سرمایه گزاري د سترو پروژو تطبیق د اقتصاد محوره سیاستونو مخ ته وړل د سیمې د هیوادونو لپاره د سیمې د هیوادونو سره دا دلته ثبات له څومره زمینه برابرۍ نظم ته څومره زمینه برابرۍ دلته هیوادونه څومره را شریکیږي چې کزه دلته بې ثباتي خو د زما د غازو نه لیکه د ستونزو سره مخ کیږي کدلته بې ثباتي خو کاسازر د ستونزو سره مخ کیږي کدلته بې ثباتي د چین د یو کمربند او یو لاري مسله له ستونزو سره مخ کیږي همدارنګه د مرکزی اسیا د جنوبي اسیا سره نه وصل کیږي او جنوبي اسیا د مرکزی اسیا سره نشي وصل کېدی تجارتونه مخ ته نشي تللی دلته هغه لکه تاسو چې مخکې یادونه وکړله هغه قانونه چې هغه نایابه مواد دي هغه لاس نه دی خوړلی هغه مواد دي چې ټکنالوژۍ کې ضرورت دی د سیمې هیوادونو ته لوړ ضرورت دی چین ته ضرورت دی روسیه ته ضرورت دی بل ته ضرورت دی هند ته ضرورت دی که دغسې سترې پروژې وي دلته د سیمه ییزې اړیکو اتصال وي دلته د سیمې هیوادونه د افغانستان سره وصل وي دلته امنیت ته ثبات ته او د افغانستان نظم ته د افغانستان امنیت ته دې ته څومره زمینه برابرۍ دلته هیوادونه څومره سره تړل کیږي په ګټو باندې په مشترکاتو باندې څومره سره راوصل کیږي
د نورو هغه وسلوالو ډلو چې د هغې نه هیوادونه تشویش لري، د هغې نه که ازبکستان تشویش لري، که د هغې نه چین تشویش لري، که د هغې نه تاجکستان تشویش لري، د هغوی مخنیوی څومره په دې سره کېدای شي، او دا د دې دپاره یو څومره اهم فاکتور دی. احساس صاحب ډېر ښه سوال دی او زه باور لرم چې زموږ هېوادوال دې ته متوجه دي. ټولې هغه پروژې چې د کاسازر په نامه باندې یادېږي یا د فرانس افغان د ریل خط په نامه باندې یادېږي یا د ټاپي په نامه باندې یادېږي، دا پروژې اوسنۍ نه دي. یعنې دغه خوشتېپې په شمول باندې دا اوسنۍ پروژې نه دي، دا د پخوا نه مطرح وي او کوشش کېده چې ډېرې پروژې که ټاپي او دا کاسازر نه وي د جمهوریت د وختونو وي، حتی زه فکر کوم چې ټاپي د جمهوریت د وختونو دا مخکنی وه، د طالبانو په هغه تېر رژیم کې هم دا خبره مطرح وه. په هر صورت ډېرې پروژې پخوانۍ دي د داود خان د وختونو، خو افغانستان وخت په وخت د ابرقدرتونو په لمن کې د لوېدلو له کبله او بیا کله کله د امنیت د خرابۍ له کبله د دې جوګه نه وو، د دې لپاره شرایط برابر نه وو چې د سیمې هېوادونه په دې کې په جرأت باندې سرمایه ګزاري وکړي او ریشي او هغه پروژې په کار باندې واچوي. دا جرأت وکړي چې د کاسازر پروژه دې فعاله شي او په هغه هوایي ستنې چې لاین د برق پې باندې تېرېږي هغه دې وشي. ما هغه ورځ یو پروګرام لوسته چې تقریبا تر بغلانه پورې دا پروژه راغلې ده. اول فاز یا دویم فاز جوړ شوی دی، دویم فاز بیا تر دغه پورې تر کابله پورې او سروبي پورې او بعد هغې نه بیا تر ترخمه پورې دریم فاز دي. یعنې دا تقریبا موازي روانه ده، دا درې واړه فازونه یې موازي روان دي. دریم فاز یې کېدای شي چې لږ ماتلی وروسته به وشي. دا خو په امنیت کې کېږي. یعنې تاسې فکر کوئ چې د جمهوریت په وخت کې چې شپږ څلوېښت یا شاوخوا هېوادونه په افغانستان کې موجود وو، توپ یې درلوده، ټانکونه یې درلودل، عسکر یې درلودل، راکټ یې درلودل، تیارې یې درلودلې. په هغه وخت کې دا خبره ممکنه وه؟ خو نه وه ممکنه. اوس دا خبره ممکنه ده. طالب د یو سوټي سره ګرځي، ما یې لا سلام نه ده لیدلی چې هماغه امنیت یې راوستلی دی، په همدغه پنجشیر کې هم راوستلی دی، په همدغه کونړ، نورستان او په دغه بغلان او په دا نورو سیمو کې چې به د سالنګ نه موټر نشي تېرېدلی. د سالنګ په لویه لاره باندې چې باید مزار ته موټر تللی وي تېرېدلی نشي، یا به په شمالي سالنګ کې یا به په جنوبي سالنګ کې حتما د تهدید سره مخ و او یا به چورېده او یا به سوځېده. اوس دا ستونزه نشته دی او امنیت تامین دی. د همدغه امنیت له برکته بهرني او کورني پانګوال دې ته حاضر شوي دي، دا جرأت کوي چې افغانستان ته لاړ شي، حالات مطالعه کړي، وی څېړي، د خپلې پانګې امنیت احساس کړي او بالاخره په هماغه فضا کې وکولی شي چې هلته سرمایه ګزاري وکړي. ولې دا وخت غواړي. تاسې د جمهوریت په وختونو کې زه باور لرم چې څوک به د دې شاهد نه و چې 100 تورستان هم د افغانستان په امنیتي سیمو کې چې کابل و یا هرات و یا مثلا مزار شریف و قندهار به هم ترې وباسو، ځکه په اوږدو زمانو کې قندهار بې امنیته و، حتی ننګرهاره پورې 100 نفر تورستان ماته څوک راښودلی نه شي چې په تېر 100 کلن جمهوریت کې راغلي. مګر اوس په زرګونو تورستان هم داخلي، زه خو د کونړ یم ګورم یې هلته چېرته چې بس یو څوک دی چې اوبې خوښې دي ځي او بس د قندهار او د هراته پورې زموږ هېوادوال راځي او ځي او کونړ او نورستان او په دغه سیند په غاړه او دغه ځنګلونو باندې دغې د غرونو دا ګرځي. دا د امنیت برکت دی. هلته مفته نه دي. زه باور لرم چې په همدغه غریبو سیمو کې د نورستان په دغه غریبو سیمو کې دوی پیسې پرېږدي، خو هلته به غوښه اخلي. هغه سړی یو مال لري، هغه لالکه کوي او قصابي کوي یا یو مال خرڅوي، دا د دوی لپاره ګټه ده. هغلته یو هوټل دی، هغه فعالېږي، هلته یو سړک دی، داسې نور او داسې نور. له دې کبله ژوند په همدې کې دی چې ریشه در شپ کې موجود دی. ژوند د حرکت نوم دی او ریشه در شپ کې همدغه حرکت دی. که بهرنیان افغانستان ته راشي، نه یوازې د سیاحت لپاره چې ما عرض وکړ، راشي او افغانستان شرایط مطالعه کړي، د افغانستان کې خپل هغه
موقعیتونه وګوري او هغه لارې چارې وګوري، هغه امکانات وګوري، زه باور لرم چې په افغانستان کې د ډیرو داسې پروژو امکانات شته دی چې د امنیت په دغه شتون کې چې دا اوس شته دی، ګټه به ټولو ته ورسیږي، ګټه به افغانستان ته ورسیږي او ګټه به سرمایه ګزارانو ته ورسیږي او ګټه به همسایه هیوادونو ته ورسیږي. که دا کار وشي او حد اقل افغانستان د هغو مشکلاتو نه خلاص شي چې ما مخکې عرض وکړ چې بهرانیان افغانستان ته د سرمایې د انتقال او د افغانستان څخه د سرمایې د بیرته انتقال زمینه وګوري چې اوسه پورې له بده مرغه نشته. حسن صاحب وروستۍ پوښتنه کومه، تاسو هم راته جواب لاندې راکړئ. د افغانستان آبادي، د افغانستان اقتصاد محوره سیاستونه، دلته د لویو لارو جوړېدل، د افغان ټرانس، د ریل او نورو د جوړېدلو په نتیجه کې د سیمې هیوادونو ته د سیمې د هیوادونو ګټې په دې کې څومره خوندي کېږي، د سیمې د هیوادونو په دې کې څومره فایدې دي او څومره ګټې دي په دې کې د سیمې د هیوادونو؟ بالکل زیاتې دي، بالکل زیاتې دي. همدغه د ټاپي پروژه خو د پاکستان په ګټه، دا خو د هند په ګټه، دا خو د افغانستان په ګټه یا د ترکمنستان په ګټه چې ګاز خرڅ شي او د افغانستان په ګټه چې د ځنه تیر شي او د افغانستان ترانزیت واخلي او کېدای شي چې د ښارونو کې لکه هرات او قندهار کې ګاز نام استفاده وکړو، ځکه دا ځای نه ترانزیت تیریږي او دا ځای نه چې ترانزیت تیریږي خلک حق لري چې د هغه څه نه استفاده وکړي. که لارې تیریږي همداسې د کاسادر پروژه تیریږي هم، دا خو د جنوبي اسیا لپاره ګټه ده چې د منځنۍ اسیا د جنوبي اسیا سره تړي. هماغه چې زموږ ذلت غواړي، هماغه هیواد چې زموږ کمزوري غواړي، هماغه هیواد چې زموږ بې امنیتي غواړي، د هغوی ګټه ده زموږ. که د پاکستان واک د هغو نظامی او پوځي شرکتونو چې د پاکستان ټول اقتصاد په لاس کې نیولې ده، د سیمنټو نه نیولې تر برقه پورې، تر ساختمانه پورې، تر انرژي پورې، تر غازو پورې، تر تیلو پورې او دغه لوی تر سیګریټو تمباکو پورې دا ټول په خپل واک کې نیولې ده. که دغه واک ملکی حکومت ته انتقال شي او ملکی حکومت د دې فیصله وکړي چې کوم څه دي چې په اقتصاد کې دوی لپاره ګټه ده او افغانستان باندې دا فشارونه باید کم کړي، زه باور لرم چې همدغه پاکستان هم زموږ سره په دې منافعو کې شریکېږي، قناعت حاصلېږي چې ټولو هغه پروژو ته لبیک ووایي، ښه راغلاست ورته ووایي، مرسته ورسره وکړي چې نور په افغانستان کې له مداخلې او د افغانستان په داخلي چارو کې له ګوتوهانې څخه لاس واخلي او افغانستان هغه تورونه چې دا اوس په ټي ټي پي چیرې ده، یو نفر یو ځای کې عکاسي نه ویډیوي نه د عکس پر ډول باندې، په داسې حال کې چې پاکستان په ټول افغانستان کې خپل جاسوسي شبکې هم لري او لاس خلاص ده، مګر تر اوسه پورې یو سند را وړاندې کړی نه دی چې ټي ټي پي او یا د پاکستان په ضد باندې نور ورانکار عناصر په افغانستان کې نشته اصلا. مګر دا دعوا کوي جرګې دي، مرکې دي، کله چین کې، کله په ایران کې، کله په دوحه کې، قطر کې، کله په دا اوس په ترکیه کې سره ناست دي، بې ځایه تورونه دي. او علت دا دی چې دوی غواړي چې موږ د هند سره خپل روابط د پاکستان په اجازه وکړي، په داسې حال کې چې موږ افغانانو دوی ته وخت په وخت ویلي، دا اوسني حاکمیت استازو دا ویلي دي چې موږ د پاکستان او یا د بل هیواد په دکتې باندې، د هغوی په امر باندې، د هغوی په خوښه باندې د بل هیواد سره خپل مناسبات جوړولو ته لیواله نه یو او دې ته حاضر نه یو. لطفاً دغه تمه زموږ څخه نه کوي. ډېره مننه حسن صاحب، کور آباد چې په بحث کې مرا سره ګډون وکړو. جوړ اوسئ. درنو لیدونکو، له ښاغلي شیر حسن صاحب سره بحث تر همدې ځایه پورې و. تر بیا د الله په امان.